السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې د چیرې په مانځ کې د خپو جنگول څنګه دي. جناب محترم، اصل کې په دې کې یو درې روایتونه دي. یو د انس بن مالک دی، یو د ابو هريره رضی الله عنه دی، یو د عبد الله بن عمر دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. نو د ابو هريره رضی الله عنه او د انس بن مالک په روایت کې اقامت او تصفیه الصفوف دی، یعنی صف نیغول او صف برابرول دي. د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما په روایت کې بیا د سیدی چې اقیموا صفوفکم قال ثلاثا رسول الله درې ځلې ویل کې نبی رسول الله فرمایل والله لا تقیمن صفوفکم او لا يخالفن الله بین قلوبکم. یا خو بصفونه سیده کوي او که صفونه سیده نه نو الله پاک په زړونو کې مخالفت واچي، اسی بچ یو بل ته ګوري سره به یو بل ته په غوسه. او بل روایت کې مولا یخالفون الله بین وجوهکم هم راغلی. بیا دی وی فرأیت الرجل، دی وی چې کله رسول الله دا کلمات وکړل نو ما به ولیدل یو کس چې هغه به خپله منکب دا اوږه نه ده، دا به د بل د اوږې سره جنګولی و، رکبه به یې د هغه د رکبې سره جنګولی و، او کعب به یې د هغه د کعب سره جنګولی و. نو دا د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هغه خپل برداشت دی چې کړی دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمان نه دی. خو بهرحال حدیث کې خو روایت دی که نه، نو دا خو د وړوکی میسیج خو په دې وړوکي میسیج باندې خو په دې باندې کار نه کېږي، ځکه دا ډېر تفصیلي خبره ده. یو تسویة الصفوف دی، صف نیغول او نیغ صف ساتل، سیده صف ساتل او نږدې نږدې ودرېدل. فإنها من تمام الصلاة، بل روایت کې راځي تمام الصلاة، دا یا منځ پوره کوي او یا دې سره منځ پوره کېږي. بهرحال نو منځ کې سیده ودرېدل او نږدې نږدې ودرېدل دا د مانځه د اتمام نه دی. بل روایت کې دا راځي که تاسو نږدې نه ودرېږئ، فرجا منځ کې خالیګاه پرېږدئ نو شیطان به د هغې نه، او رسول الله فرمایي زه وینم شیطان لکه د چیلی د بچی په شانتې په دې کې ننوځي، د تور د چیلی بچی په شانتې. بهرحال دې کې ننوځي، بیا شیطان سړي توجه خرابوي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې نږدې ودرېدل او صف مکمل سیده ساتل دا سنت دي، او دا د اتمام د مانځه نه دي او انتهایی ضروری سنت دي. پاتې شو دا چې اوس به خامخا خپې جنګوي، نو که اوږې وجنګوي او خپې کلاو کې بیا خو خپې به دې جنګېدلي، خو اوږې بیا نه جنګېږي. کنې تاسو تجربه ورسره وکړئ. احناف وایي چې د دې نه مراد خپې جنګول ضروري نه دي، خپې سیده پوندې سیده ساتل پکار دي چې سیده وي، او نږدې ودرېدل دي چې څومره سړی نږدې ودرېدلی شي. خپې خامخا خپه ورسره جنګول احناف وایي دا ضروري نه دي، صرف دومره ده چې فرجه به نه پرېږدي، منځ کې به فاصله نه پرېږدي چې هغې کې د ننوتلو څه ګنجایش شي، نږدې به ولاړي. السلام علیکم ورحمت الله.